بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روزانیز حدیث سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي افضل الادب ان يقف الانسان عند حده ولا يتعدى قدره. د ټولو نغوره ادب دا دی چې انسان خپل حد کې ودرېږي او د خپل قدر او خپل حد نه تجاوز ونه کړي. یعنی کم ځای کې چې ستا حد دی همهغه ځای کې انسان ودرېږي. په پښتو کې یو متل دی چې د انسان څومره صادر وي همهغه عمره پښې اوږدوي. نو دا همهغه ترجمه ده چې امام علی علیه السلام فرمایلی دي چې بهترین ادب هغه دی چې انسان خپل حد کې پاتې شي او د خپل حد نه تجاوز ونه کړي. ډیره مننه.